السلام علیکم مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه ستاسو ملګری عرفان همدرد. څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا په سوشل میډیا باندې دا خبرې ډیر زیات وایرل دي چې افسر افغان پوسټ کړی دی او په هغې کې چې کوم دی نو هغه په بوډاګي پسې څه ناڅه خبرې کړې دي. د هغې حوالې سره خو ډېرو خلکو ویډیوګانې کړي دي، خو ما هم غوښته چې په دغه کې یو څو خبرې وکړم او ستاسو سره یې شیر کړم. د افسر افغان پوسټ هم زه ستاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم چې هغه په هغه پوسټ کې څه ویلي دي او زموږ د خلکو د هغې نه څه مطلب اخیستی دی. که تاسو دغه پوسټ وګورئ نو تاسو ته به پخپله باندې د معلومات وشي چې آیا د فرمان کسکر یا بوډاګی یا جلات خان او یا زیباګل داسې خلک یاد کړي دي که نه، په دغه کې موږ ته اشاره ده. راځئ زموږ سره هغه پوسټ وګورئ، د هغې نه وروسته په دې باندې بیا خبرې کوو. ډیره مننه. افسر افغان په دې پوسټ کې وایي چې زمونږ پښتانه خاوره بلا اتلان لري، پوهان لري، تاریخ لري، ژبه لري، کلتور لري او بلا وسایل لري، خو مونږ پښتانو نه خپل پوهان، نه کلتور او نه خپل اتلان وپېژندو. مونږ پښتانه که پیژنو نو سونیا شاه، علي شاه، جلات خان، زیباګل، فرمان کسکر او ملک ګل خان پیژنو. مونږ بوډاګیان پسې روان یو. مونږ پښتانه په سوشل میډیا د خپلو اتلانو په ځای داسې خلک وایرل کوو. نوټ په اخره کې د نوټ ته هم تاسو له غوږ کېدئ چې د نوټ کې هغه څه ویلي دي. نوټ طنز مزاح هم د ټولنۍ بنیادی برخه ده، خو خپل حدونه او وختونه لري. دغه چې کوم تاسو زما سره واورېدلو نو دغه و د افسر ملک افغان هغه پوسټ چې کم خلک سنجیده خلک دي، کم خلک چې هوښیار خلک دي، کم خلک چې پوهه خلک دي، نو هغه د دې نه مطلب اخیستی شي. خو چې کم خلک نه پوهېږي نو د هغې نه هېڅکله دی دغه مطلب نشي اخیستی. او هغې خلکو ته چې کم دی نو د وضاحت هم څه ضرورت نشته دی چې هغه خلکو ته د دې خبرې وضاحت وشي چې د دې څه مقصد و، د دې پوسټ څه مطلب و. نو زه خو پکې صرف دغه یو خبره وکړم، څنګه چې مونږ دغه شانتې دا کسان مخکې کولی شو، د دغو که هغه جلات خان دی او که هغه کسکر دی او که هغه داسې نور کسان دي یا بوډاګی دی، دغه شان کسان مونږ مخکې کولی شو، وایرل کولی شو. نو دا هم کولی شو چې مونږ د پښتنو تاریخ او د پښتو هغه اتلان، هغه مشران چې کوم د پښتو دپاره هلې ځلې کړي دي هغې هم مونږ وایرل کولی شو، خو که زمونږ هغې طرف ته خیال شو. نو ستاسو ډیره مننه، ستاسو ډیره مهرباني د دومره ټایم راکولو. یو جهان مننه. د لوی الله په امان خوشحاله و آباد اوسئ.